په سلامونه او نیکو هیلو مارکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. نن ورځ غواړم ستاسو سره د زیاتو تمو یا هم د ډېرو تمو په اړه باندې خبرې وکړم چې دغه څه شي ته ویل کېږي اکسپیکټیشن انفلیشن یا هم د زیاتې تمې درلودل یا هم زیات توقعات درلودل. دا په دې معنا کله چې یو څوک هر څومره ډېر څه ترلاسه کوي دغومره یې غوښتنې لوړېږي، دغومره یې توقعات لوړېږي. یعنې مخکې چې ده ته یو شي خوشحالي ورکوله هغه اوس د ده لپاره عادي شی ده او د ده لپاره بسنه نه کوي او دی غواړي چې نور ترلاسه کړي. دې ته ویل کېږي اکسپیکټیشن انفلیشن یا هم زیاتې تمې درلودل یا هم ډېر توقعات درلودل. دغسې دا یو سایکل ده یا یو دوران ده. داسې ده کله چې یو نوی شی ترلاسه کړي ده ته یو څه د خوشحالي احساس ورکوي، خو له وخت وروسته دی له هغو سره عادت کېږي، یعنې هغه شی چې ده عادي ورته ښکارېږي او دی غواړي چې نور ترلاسه کړي. یعنې دی همیشه په داسې یو سایکل یا په یو داسې دوران کې ده چې دی نوی شی ترلاسه کوي، ده ته د خوشحالي احساس ورکوي، خو وروسته دغه شی چې د ده لپاره عادي کېږي او دی غواړي چې نور ترلاسه کړي. یعنې همیشه دا سایکل یا دا دوران چې ده په جریان کې. ښه، کله چې یو څوک ډېرې غوښتنې ولري یا ډېر توقعات ولري د هغو مشکلات څه دي؟ اوله خبره دا ده چې دی په خپل ژوند کې هېڅ کله راضي کېږي نه. یعنې دی همیشه کوشش کوي چې نور څه ترلاسه کړي. دی چې ده بیخي په خپل ژوند قناعت نه لري او دی همیشه په دې هڅه کې ده چې نور څه ترلاسه کړي او دی په دغو مشکل باندې اخته ده. نو د ده دغه خوشحالیانې څه رقم کېږي؟ موقتي کېږي. یعنې دی کله چې هغه شی ترلاسه کړي خوشحالېږي، خو له هغو وروسته د ده لپاره عادي کېږي. یعنې هغه خوشحالي چې ده یوازې په مادیاتو پورې تړلې ده او د ده خوشحالي چې ده موقتي ده. لکه مخکې مې چې مثال درکړو، دی یو نوی شی ترلاسه کړي، مثلا یو نوی ټلیفون واخلي، د ده لپاره یو څه خوشحالي ورکړي، صحیح ده، یو څه په دې باندې خوشحاله وي، خو له هغو وروسته ده عادي او دی کوشش کوي چې له دغو څه پورته ورژن واخلي، صحیح ده، بل نوی موبایل واخلي، صحیح ده. نو دی چې ده هغه خوشحالیانې څه رقمې موقتي چې د دغو په نتیجه کې دی څه رقم کېږي؟ همیشه ستړی وي، صحیح ده، یعنې همیشه د ستړیا احساس کوي او دی چې ده بیخي راضي کېږي نه او ده ته څه مشکل پیدا کېږي؟ دی همیشه په سټرس کې، په فشار کې، صحیح ده، ځکه دی همیشه په دې تمه کې چې زه نور شی ترلاسه کړم، نور شی ترلاسه کړم، غوښتنې چې دي همیشه لوړېږي. نو دغه مشکلات دي. ښه، اوس راځو دې ته چې د دغو مشکل هغه حل لاره څه ده. یعنې کله چې یو څوک ډېرې غوښتنې ولري، غوښتنې ورځ په ورځ پورته کېږي، د دغو مشکل هغه حل لاره چې ده، څه رقم له دغو مشکل څخه ځان خلاص کړو. نو اوله خبره دا ده چې باید موږ ستاسې شکرګزاره یو. یعنې په دې معنا هر څومره چې شکرګزاره یې دغومره زموږ ستاسې توقعات څه رقم کېږي؟ کمیږي. څه شی چې لرو په هغو باندې شکر باسو او د دې په هڅه کې نه یسو نور څه ترلاسه کړو. نو اول حل لاره یې دا ده چې موږ ستاسې باید همیشه په ژوند کې شکر وکاږو، هر هغه شی چې لرو په هغو باندې قناعت وکړو. دویمه خبره دا ده چې موږ ستاسې خپل توقعات یا خپلې غوښتنې باید څه رقم کړو؟ راټیټې کړو. یعنې همیشه په دې پسې ولاړ نسو چې زموږ ستاسې توقعات ډېر لوړ وي، ډېر پورته وي، نو بیا موږ ستاسې په دغو مشکل باندې اخته کېږو. نو په دې خاطر باندې چې موږ ستاسې غوښتنې پورته ولاړې نه سي، نو همیشه باید خپلې غوښتنې څه رقم کړو؟ راکمې کړو، راټیټې کړو. بله خبره دا ده چې موږ ستاسې باید خپل ځان چې ده له نورو خلکو سره پرتله نه کړو. هر څومره چې موږ ستاسې خپل ځان پرتله کوو دغومره زموږ ستاسې دغه غوښتنې لوړېږي او همیشه موږ ستاسې د فشار احساس کوو. نو په دې خاطر باندې چې زموږ ستاسې دغه توقعات راکم سي، دغه غوښتنې م راکمې سي، باید اول شکرګزاره واوسو، هر شی چې لرو په هغو باندې قناعت وکړو. او بله دا خبره ده چې موږ ستاسې باید خپل ځان پرتله نه کړو. یعنې هر څومره چې موږ ستاسې ځان پرتله کوو دغومره موږ ستاسې له مشکل سره مخامخ کېږو.